دا عملنامه به داسې ښایسته وي څنګه چې ګلدان دا مالیان صاحبان هارټیکلچر سپیشلیست دوی دا ګلونه راټولوي او دا ښایسته په ګملو کې اچوي داسې به ستاسو د عملنامه د ګلونو نه به ډکه د ګلونو نه به ډکه دا به څومره ښایسته عملنامه او دا څومره انعامات په دې باندې ذکر شو نو موږ خو به بیا ډېر دانایي به ممکن نه وي بس عقلمن به نه وو چې موږ دا خپله عملنامه څښاک په څښاک خو دا پاکې جامې موجود دي او په دې باندې داغونه ځای په ځای وړي الله یې کې غیبت د کنځلو دا به پاکه پاتې شي سپینه نه دا به ټوله څښاک په څښاک شي هر سړی ورپسې اواز کوي په جامو باندې تور داغ دقسې د عملنامه پاکه صافه وي او د کنځلو سره د غیبتونو سره د چغلۍ سره د شریعت د خلاف اکټیویټیز دا څوک کوي دا عملنامه ټوله ګنده بنده شي نو الله پاک دې زموږ عملنامې پاکې وساتو دا یوازې اورېدل نه دي زموږ تقریر دا به د قیامت په ورځ د مجسم شکل کې ورځي او خلکو ته وایي دا تا ته استاد دا خبره کړې هر ځای کې یوازې زه نه نن سبا څومره په کورونو جوماتونو کې عالمان صاحبان ناست پیغام خوړلی دي چې دا امت دا به څومره جنت ته لاړ شي او دې امت ته به څومره عملنامې په ښه لاس باندې ملو شي نو د هر یو واعظ د هر خطیب دا کار نه وي چې راغلی خپل علم شو یو خپل پاور شو وکړي نه هر عالم دا نیت وي نو منبر باندې کښېني چې یا الله زما د خولې نه هغه خبرې وکړي چې د خلکو اصلاح وشي هر عالم خطیب ټول غریبانان په دې غم باندې لګیا دي تاسو غم کوئ او تاسو نه یادوم بعضې بدبخته علماو پسې خبرې کوي منځونه ورپسې کوي او کنځلې ورپسې کوي دا څومره بده خبره علماو پسې خبرې مه کوئ دا یو ډېره رحمترین او قابلترین طبقه ده ګورئ احترام یې کوئ تاسو نه څه غواړئ نه احترام سلام دعاګانې ورته کوي نو دا عملنامې خپلې صفا سوتره ساتئ نن نه دا تحیه وکړئ توبة نصوحه وباسئ یا الله توبه مې دي زه به غیبت هم نه کوم چغلي به هم نه کوم حرام مال به هم نه خورم رشوت به هم نه خورم منځونه به کوم قضا به نه کوم خلک به بانګونه وایي او زه به چې دی دا باندې کمل لاړم دا کوم خبره ده موازن لګي سر کې دا بانګونه دلته بانګونه وطنې په کلو کې بانګونه راشي سړی حیران شي د الله پاک رفعت شان بیانوي موږ به دا باندې کمل لاړو دا افسوس خبره نه ده دې ځای باندې عملنامه نصیب شي بلې جمعې به انشاءالله العظیم د بدبختو چې کوم دنیا کې داسې وخت تېر کړي چې هغوی ما نه څوک تپوس کولی شي زه یو غیر مسؤول انسان یم ما نه څوک تپوس باندې څوک دي نو د هغوی د عملنامو ذکر به وي نو الله رب العالمین د ټول امت مسلمه من الذکور والاناس د زنانو او مردانو عملنامې ښایسته کړي او چې موږ ته پرې دا نعمتونه راکړي واخر